امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویل افغان ځواکونو او افغان حکومت مو ملاتړ دوامدار دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او په کې له ولسمشر غني سره کتلې دي. امریکایي رسنۍ هم وایي چې د امنیتي ملاحظاتو له امله د سرپرست وزیر کریستوفر میلر سفر نه وایب شوی. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر مسله روان تاوتریخوالي او ورباند خبرې شوې دي. میلر ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د جدي اندېښنې وړ ده او باید وړه خواوې دایمي ورباند ته سره ورسیږي. هغه یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان ترڅنګ ولاړه ده او له افغان پوځ به د امریکا ملاتړ دوام کوي. د هیل امریکایي نشریه بیا لیکي چې د کریستوفر میلر د سفر د موخه د سرتیرو د ایستلو پر بهیر بحثونه وو. هغه خپل سرتیرو ته ویلي چې ارومرو به له افغانستان خپل کورونو ته ستنوي. دا په یوه اونۍ کې دویمه لوړپوړی امریکایي پوځي دی چې افغانستان ته راځي. په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو پولیس وژلی یو بل ټپي کړی دی. د کابل د پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې چاودنه نن سهار شاوخوا 7 بجې د 12 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې ده. د سرچینې په خبره مقناطیسي ماین پر رینجر ډوله موټر پورې نقلول شوی و چې د چاودنې له امله یو پولیس افسر وژل شوی یو بل ټپي دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې په پلازمینه تهران کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره لیدلي دي. راپورونه وایي چې په دې لیدنه کې د افغان سولې پر پروسې او د افغانستان ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې اترې شوې دي. خوست کې چاودنې 2 نظامیان او 4 ملکي وګړي وژلي. د خوست ولایت ځای چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله د 2 نظامیانو په ګډون 12 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خوست کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د پیښه نن د دغه ولایت په صبرۍ ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې د امنیتي ځواکونو یو موټر پر سړک غاړې ماین ور برابر شو. سرچینې ویلي چې په دې پیښه کې 2 پوځیان او 4 ملکي وګړي وژل شوي او 6 نور چې ټولې ملکي وګړي دي ټپیان شوي دي. د پیښې پړه تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. او د بخښنې سازمان د بشري حقوقو د فعال کریمه بلوچ پر مړینې خواشیني وښوده. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په ټویټر کې د بشري حقوقو د فعال کریمه بلوچ پر مړینه خواشیني څرګنده کړه او د دې پیښې د پلټنې غوښتنه یې وکړه. کریمه بلوچ د بلوچ د کونکو د سازمان پخوانی مشر په 2015 کال کې د پاکستان له بلوچستان کاناډا ته وروسته تر دې ولاړه چې ادعا وکړه چې د مرګ وکونه ورته کېدل. د کریمه بلوچ مړی پرون د کاناډا په ټورنټو ښار کې وموندل شو. د کاناډا پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.